د غلط کار کولو سره د یو ښځې ناجایزه اولاد پیدا شوی دی چې هغه ماشوم غټ شوی دی او پیدا شوی هم دی. هغې د وژلو کوشش کولو چې پټو ته یې وړی دی او مرۍ یې ورته کټ کړې ده. خو دغه ماشوم چې پولیسانو پیدا کړی دی او هغه ښځې هم ګرفتاره کړې ده چې کومې ښځې دغه غلط کار کړی دی او د چا ورسره دغه غلط کار کړی دی هغه د ګرفتارۍ کوشش هم روان دی چې هغه به هم زر تر زره ګرفتار شي او دې دواړو ته به سخته سزا ورکړل کېږي ځکه چې د دې د ناجایزه تعلقاتو سره د یو ماشوم پیدا شو او د هغې د قتل اراده کړې ده. نو دغه ښځې د چا سره ناجایزه تعلقاتو هغه کس چې د ډېر وخت نه د دې ښځې سره یارانه وه او ډېر وخت نه یې یارانه کوله چې د هغې په درمیان کې دې دواړو به دغه غلط کار هم کولو. دوی دا خیال نه کولو چې مونږ دا غلط کار او دغه ناجایزه تعلقات ساتو، د دې به سیله څه وځي او دا نه به څه جوړېږي. ډېر وخت دوی دغه کار کړی دی چې د ښځې وخت تېر شوی دی، هغه په ځان پوه شوې چې زه د ماشوم بیمار یم. هغه ماشوم چې بیا پیدا شوی دی نو دوی یو ځای ته پټو ته وړی و چې هلته یې مړ کولو، خو هغه ځای کې پې هم خلک پوه شوي دي او خلکو پولیسو ته اطلاع ورکړې ده چې آیا دلته یو ښځې یو ماشوم دې پټو ته راوړی دی. کله چې پولیس راغلي دي هغه ښځې ماشوم ته په مرۍ چاړه راښکلې ده چې د هغې سره لږ کټ شوی هم دی، خو بیا چې پولیس راغلي دي هغې هغه مرۍ باندې ورته پټۍ لګولې ده او ښځه د ځان سره بوتلې ده چې اوس هغه ښځې هم خپل جرم قبول کړی دی او ویلي دي چې دا ما سره چا غلط کار کړی و، د هغې نه دا ماشوم پیدا شو ما ځکه مړ کولو. نو ښځو ته ولې پکار دي چې هغې دغه غلط کارونه وکړي او بیا هغې دغه نه غلط کار چې هغې ناجایزه اولاد هم پیدا شي. دې ښځې ته سخته نه سخته سزا پکار ده او د یو میسج په طور چې هېڅکله هم داسې کارونه څوک کوي نو هغه ته سخته نه سخته سزا پکار وي چې دې ښځې ته هم سزا ورکړی شي او د سره چې کوم سړي دا غلط کار کړی دی هغه ته هم سزا ورکړی شي، ځکه چې دا یو کم عمره ماشوم چې هغه سره ظلم او زیاتې کېږي چې د دې د غلط کار د وجې هغه ماشوم پیدا شو او بیا هغه ماشوم دې مړ کوي. دې ته څنګه سزا پکار ده چې دې ته میلو شي. تاسو راسره هم خپل نظر شریک کړئ. د دې په باره کې او ویډیو مو غوښتل چې تاسو هم راورسوو. والسلام.